بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. سورة هود آيات نمبر سلورة آيام دے 12 سپارہ. الله رب العالمین په دې صورت کې واقعات د یو څو انبیاو بیان کړل او دا شپږمه واقعه ده، شپږمه قصه ده د شعیب علیه السلام. او د دې واقعې مطلب هم دا دی چې د یو الله تعالی بندگی کوئ، د الله سره شریک او برخدار مو جوړوئ. عمل صالح نیک اعمال صرف او صرف د الله د پاره کوئ. د الله سره بوتان، د الله سره مخلوق، د الله سره نیکان انسانان، اولیاء، پیغمبران په عبادت کې مه شریکوئ. کچا د پیغمبر په خبره باندې عمل وکړو همغه سړی بنا دی، همغه اوریدونکی دی. او کچا په عمل ونه کو مثال د ړوند دی، د کونډ دی. نو الله رب العالمین پس د واقعې د ابراهیم علیه السلام او د لوط علیه السلام نه واقعه د شعیب علیه السلام بیانوي. شعیب علیہ السلام الله مدین والاو ته لیږلی و. دا هم د عربو یوه قبیله وه، د حجاز او د شام په منځ کې دوی اوسېدل او د دغه ځای نوم مدین و. شعیب علیہ السلام هم د نورو پیغمبرانو په شان یو شریف النسب د اوچت خاندان والا سړی و. الله رب العالمین دوی ته اولیږو. نو په دې آیات کې الله رب العالمین بیانوي چې شعیب علیه السلام اولنې دعوت چې شروع کو د توحید عقیده، او پس د توحید نه چې د دې خلکو کمی مسئلې ته ضرورت و هغه مسله ورته شعیب علیه السلام بیان کړه. هغه دا و چې دوی به په تول او پیمانه کې نقصان کو، د خلکو مالونه به خوړل، د بل نه به پوره وزن اخستو، په بل چا باندې چې به خرڅو بیا نو بیا به په هغې کې دوکه او نقصان کو.
شعیب علیہ السلام خپل قوم د دې نه منع کو. مونږ او تاسو تم پکې درس دا دی چې د ټولو پیغمبرانو دعوت مونږ او تاسو د اومنو. فرمای رب العالمین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا لِگَلِو مونږه مدین والاو ته اخاهم اغه نسبی ورور د دوی قومي ورور د دوی مرته لګلو شعیب علیہ السلام. قال نو شعیب علیہ السلام خپل قوم ته دعوت شروع کو چې یا قوم اعبدوا الله، یا قوم ای زما قومیانو، ای زما قوما، اعبدوا الله بندگی خاص کئی اللہ لرا د الله سره بل څوک برخدار م جوړوئ، تاسو د الله سره شریکان م جوړوئ، بوتان د الله سره م شریکوئ. ما لکم من الہ غیره نشته ستاسو دپاره من الہ څوک حاجت روا، څوک معبود برحق غیره سوا د الله تعالی نه بل هیڅوک نشتا. اے چې ستاسو د عبادت صحیح حقدار دی نو هغه الله تعالی دی، ستاسو حاجتونه چې پوره کوي هغه الله تعالی دی، مشکل کشا الله تعالی دی. نو بیا ولې تاسو د دې بوتانو د غیر الله بندگی کوئ؟ د ضرورت په وخت کې چې پکاریږي نو نصرت د الله تعالی او تاسو هم د عقیده لرئ. قرآن کې بار بار دا ذکر هم دی چې کله به په سمندر کې په کشتو کې سوارو او تیزې چپې او هواګانې به راغلې نو یو الله ته به آوازونه کول. نو حاجت روا ستاسو دپاره الله تعالی دی، مشکل کشا الله تعالی دی. نو بندگی ولې د غیر الله کوئ؟ تاسو ولې د بوتانو بندگی کوئ؟ مه کوئ. معنا هم دا ده ولا تنقصوا المکیال او مه کموئ تاسو ای زما امتیانو المکیال پیمانه والمیزان او تلا. پیمانه او تلا بعضې شی چې دی په وزن باندې بل چاته ورکولی کېږي لکه په کیلوګانو باندې، او بعضې شی په پیمانه داسې یو اندازې جوړه کړې وي چې دومره شیز به په دومره روپو وي. لکه نن سبا په دې اوس دور کې پیمانې لږې کمې دي، خو بیا هم شته لکه دا د بوسو دا ګیډي چې دي دا په وزن څوک نه خرڅوي، بس یو ګیډی جوړ کړی وي چې دا په 2 روپو. او دغه رنګې یا د شوتلو ګیډې یا نور دا واخه ماخه چې خلک خرڅوي نو دا ټول په پیمانه باندې خرڅوي. نو رب العالمین فرمایي چې شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویل ولا تنقصوا المکیال مه کموئ تاسو پیمانه والمیزان او تلا. د تنقصو معنا دا ده چې بل تاسو ورکوئ نو ګوره پوره خپل حق خلکو ته ورکوئ، د چا نه خپل حق مه کموئ. داعی الله او ملا او عالم هغه به خپل قوم ته ګوري چې زما په دې قوم کې کومه ګناه ده، د هغې ګناه نه به منع کوي. چې یو سړی دی مونځ نه کوي، بلمازه دی، حرام خوري، او ته ورته مسله دې شروع کړې چې جنت ډېر ښه ځای دی او هیڅ دغه خپله مسله نه بیانې چې لکه مونځ شروع کوي یا لکه حرام مه خورئ. نه دې له هغه لاس هم نه وروړئ دې مسلې له، او دې طرف ته بلکل ورځي هم نه، او صرف فضایل بیانې نه، دا به نه کې. بلکې ګوره چې زما دا قوم په کومو مسلو کې په کومو ګناهونو کې مبتلا دی د هغې نه منع کوه. شعیب علیہ السلام چې خپل قوم وکتو چې هغوی به په تول کې نقصانونه کول، په تول کې به نقصان کو، خپل قوم ته پس د توحید د کلمې نه هم دا مسله بیان کړله چې پوره تول کې خیال ساتئ چې بل له څه ورکې نو پوره ورکوئ، چا نه نقصان مه رسوئ چاته، او چې بل نه څه اخلي نو هغه خو آلریډي تاسو پوره اخلی، هغې سره هم زیاتی مه کوه. ولا تنقصوا المکیال او مه کموئ تاسو المکیال پیمانه والمیزان او تلا، په تول کې کموالی مه کوئ.
انی اراکم بخیر زوینم تاسو لرا په خیر. خیر نه مراد دا دی په مالدارۍ کې او په خوشحالۍ کې ماړی تاسو کچرې تاسو دا ګناهونه شروع نه کړل نو ګوره دا نعمتونه به په تاسو باندې همداسې جاري وي. ای الله درله مال او دولت درکړی دی، الله درله کاروبار درکړی دی، الله مالدار جوړ کړی. نو ګوره دا مالداری دا نعمتونه دا په دې ګناهونو باندې زایله کی. نو داسې ګناهونه مه کوه چې هغه سبب شي چې د تا نه دا نعمت الله تعالی واخلي. والمیزان انی اراکم بخیر، اشاره د دې خبرې ته چې د انسان مالداری د انسان نعمتونه دا په ګناه سره به زایله کیږي، ختمیږي. نو د الله شکر ادا کوه. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَقِينًا زَيَرِيغم پتا سبانه ای زما امتیانو عذاب یوم محیط د عذاب د ورځې راګیرون کې. ای کدا ګناهونم داسې جاری ساتل چې د بل نه څه اخلي پوره یې اخلي او چې بل له څه ورکې نقصان بګې کوي په تول کې پیمانه کې. دکاندار ټول د دوکې والا شیزونه راوړي او په خلکو یې خرڅې. شیز وي د چاین او ته د جاپان په نوم باندې خرڅوي. شیز وی 2 نمبر او ته په اول نمبر او په اصلي نمبر دا ټول په دې کې شامل دي. تطفیف دې ته ویل کېږي. الله رب العالمین یو صورت په دې را لېږلی زمونږ د امت ته چې شعیب علیه السلام قوم مې ګوره هلاک کړی په دې ګناه باندې. ای زما بندګانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو، تاسو هم ګوره د شعیب علیه السلام د قوم په شانتې لاړ نشئ که نه هلاک به شئ. په تول کې نقصان مه کوئ، دوکې مه کوئ. عذاب یوم محیط هغه عذاب د ورځې راګیرون کې نه مراد دا دی چې داسې عذاب به در باندې راشي چې چار چاپیر به م راګیر کی، د هر طرف نه به در باندې دا عذابونه وي. او وروستو پې داسې ذکر کېږي چې همداسې عذاب پې راغی. آیات کی اشاره ده چې ګناهونه دا سبب دی د زوال د نعمت، یعنی دا نعمتونه چې د انسان الله تعالی اخلي وجه دا ده چې دا انسان په ګناه کې مبتلا وي. د زړه ګناهونه، تکبر، غرور، غفلت، حسد، کینه، بغض، عداوت، ناشکری، بد اخلاقی، بے صبری، د سترګو ګناهونه، د غوږونو ګناهونه، غیبتونه، د ژبې ګناهونه، تهمتونه، دارنګې جنگ جګړې، حرام خوړل، دا ټول ګناهونه دي. د پیغمبر خلاف کول، نو دا ګناهونه چې انسان کې راشي په دې انسان باندې به عذابونه راځي. ویا قوم ای زما قوم اوفوا المکیال. په دې آیات کې الله رب العالمین نور حکمونه بیانوي. ای زما قوم اوفوا المکیال، پورا ورکوي تاسو پیمانه، پورا ورکوي تاسو بلته المکیال پیمانه، والمیزان او تلا طول والا شیزونه، بالقسط په انصاف سره، په عدل سره، چې څومره حق د چا کېږي همغومره تاسو ورکوئ. دا و اوفو یرستو راوړو د ولا تنقصونه، معنا تاسو کم مه ورکوئ چې د یو سړي حق کیلو کېږي او تاسو په کم کیلو ورکوئ. نو ولی زیات به ورکو، د کیلو نه 2 کیلو به ورکو. الله وایي نه، په دغې ته مکلف نه خو پوره چې څومره حق کېږي همغومره ورکوه، بالعدل، په انصاف سره. بالقسط معنا بالعدل. و اوفوا المکیال، او پوره ورکوئ تاسو المکیال پیمانه، والمیزان او تلا، بالقسط په عدل او انصاف سره، چې څومره حق کېږي همغومره ورکوه، په هغې کې دوکه مه کوه، په هغې کې ځان له پټ څه شی مه ایساروه. تفصیل امداد الله بیانوي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او مکموي تاسو الناس د خلقنا اشیاءهم، څیزونه د هغوی، مالونه د هغوی. دا به عام دی. وزمکه تا خرڅ کړله 10 مرلې، په کاغذونو کې 10 مرلې او په حقیقت کې 15 دروغ دی ویلي. دارنګې نور شیزونه چې ته خرڅې په هغې کې کموالی مه کوه. کپړه درته وسه چا سره دې خبره وکړله چې زه به 100 ګزه کپړه در لېږم، تا ورله 90 ګزه ورکړي وي.
دارنګې د وزن شیزونه چاته دی ویلي دي چې د دې بوتل د دې بالټي د دې شیز وزن چې دی 80 کیلو دی او هغې کې دننه 15 کیلو وي 18 کیلو وي نو دا ډېر ټولو ته شامل دی الله وایي دا کار مه کوئ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نقصان په مالونو کې دا هم دی چې غلا مه کوه د چا مال په زوره باندې مه نیسه په نجایزو طریقو په حیلو باندې د چا مال ځان ته مه حلالوه د یتیم مال دی در سره د جومات پیسې دي در سره د لارې پیسې دي در سره د اسپتال پیسې دي د قوم پیسې دي په هغې کې چلونه مه کوه په چل ول باندې په یو نوم او په بل نوم باندې د خلکو مالونه خورې الله وایي داسې مه کوه ولا تعثوا او مگر زی تاسو فی الارض پزمکه کې مفسدینا په داسې حال کې چې تاسو فساد کوونکي یئ فساد مه کوئ پزمکه کې د ولا تعثوا خپله معنا العثو ویل کېږي د عدل او د انصاف نه وتل زیاتی کول زیاتی مه کوئ هیڅ چا سره پزمکه کې پزمکه کې فساد دا دی چې د شرک دعوتونه کوي د توحید خلاف کوي د دین خلاف کې د رسول الله د سنتو خلاف کې صلی الله علیه وسلم په خپل زړه کې د قرآن محبت نه دننه کوي بس د دنیا بچی دی د ځان نه جوړ کړی دی بس په پیسو پسې ورکه د حلال او د حرامو تمیز نه کوي فساد په ځمکه کې دا هم دی چې د چا کورونه ورانول بمبارونه کول بمونه الوزول خلق وژل بدامنین پیلاول دا ټول فساد په ځمکه کې دی منافقت کول د دوو مسلمانانو په منځ کې ورانه راوستل د جوړې کوشش نه کول مسلمان پسې تهمتونه تړل غیبت کول دا ټول فساد په ځمکه کې دی الله رب العالمین وړه کلمه ذکر کوي خو معنا پکې ډېره زیاته وي نو ګورئ په دې آیات کې غټ درس هغه دا و چې په وزن کې ډېر احتیاط کوئ چاله کم شیز مه ورکوئ چې حق 100 کیلو کېږي او ته له 1819 کیلو ورکې الله رب العالمین یو سورت هم رالیږلې سورة المطففین التم الله رب العالمین فرمایي ویل للمطففین هلاکت او تباهی او د جهنم یو کنده ده د هغه چا د پاره چې هغوی نقصان کوي په وزن او په تول کې نقصان کوي دا کم خلک دی رب العالمین خپله فرمایي الذین اذا اکتالوا علی الناس کله چې د خلکو نه څه شی اخلي په پیمانه باندې یا په وزن باندې یستوفون خپل حق پوره اخلي وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ چې بل سور کوي په پیمانه یا په وزن باندې یخسرون نو پاغې کې کمې کوي الله سوی ویلون داسې خلک تباه دي په دې خلکو به عذابونه راځي دا تجارتونه به ختمیږي دا مال او دولت به ختمیږي جهنم کندې ځای ده چې څوک دا دوکې کوي د مسلمانانو سره الله بیا ترغیبا فرمای الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین دغه خلق چې رب العالمین ورله دکانونه ورکړي دي بزنس ورکړي تجارتونه ورکړي دي بیا هم د خلکو سره دوکې کوي د خلکو مالونه ځان ته په یو چل او په حیله باندې هغه ځان ته راکش کوي حق چې کم دی 10 کیلو کېږي او دې ځان ته چې د خلکو نه هغه 15 کیلو اخلي او حق د بل سړي 10 کیلو کېږي دی ورله 8 کیلو ورکوي په وزن کې نقصان کوي دا خلک په الله ایمان نه لري ورځ د قیامت د دوی مخې ته نشته دوی به ولې داسې پاتې شي الله فرمایي دغه ورځ سخت د تهدید کلمه ده والله ویلې ده او قرآن کې الله تعالی بار بار زمونږ دی امت ته د امرم کړی الله رب العالمین فرمایي وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اے زما بندگانو اے د محمد رسول الله امتیانو په تول کې تاسو پورواله کوئ د چا حق ګوره مخورئ دوکې مه کوئ ګوره ورځ د قیامت را روانه ده د ذرې بر حساب به در سره کي په بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ بل ځای کې الله فرمایي وَأَوْفُوا الْکَیلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ دا ټول آیتونه په دې معنی دلیل دی
چې مسلمان با په تول کې دوکه به نه کوي او بعضو خلکو دا خپل کاروبار ګرځولی خدا ولی وجه دا ده چې د الله نه د دوی په زړونو کې یره نشته دی ورځ د قیامت باندې صحیح ایمان نشته په دې باندې تجارتونه کوي په دې باندې ځان له کورونه جوړ کې خوشحاله چې سعودي عرب کې او په عربو کې مې پیسې وګټلې ټول په دوکو په چل ول په حرامو راټولولو باندې نو یو قوم ګر الله رب العالمین صرف په دې باندې تباه کو چې په وزن کې نقصان کو بل نه به پوره اخسته او چې بل به څه ورکول هغه به په هغې کې به نقصان کو کم به ورکو نو رب العالمین فرمایي چې ګوره فساد مه کوئ بقیت الله هغه باقی رزق پاتې کړی هغه باقی رزق چې پاتې کړی شوی دی چا پاتې کړی الله تعالی پاتې کړی تاسو ته خیرون دا غوره دی لکم ستاسو لپاره څه مطلب چې په حلالو د کمې پیسې وګټلې او ته کور ته رالی او په جب کې د 100 روپۍ پاتې وي او الله درته باقي پاتې کړې دا غوره دي د هغه حرامو نه چې تا 1000 ریال او 1000 ډالر دی وګټله د حرامو 1000 ډالر او د حلالو 1 روپۍ نو الله وایي چې دا 1 روپۍ دی په جب کې پاتې ده دا تې غوره ده او په دې 1 روپۍ کې طاقت ډیر دی که په حرامو باندې دی 1 لاک وګټلې میش پسې ګوره جب کې به د 1 روپۍ نه دا په بیماری ولګېدې دا په کور کې یره جی لانجه راغله دا په بدنامۍ ولګېدې دا په پوله پټي باندې جنگ جګړه وشوه 1 روپۍ د سره نه پاتې کېږي د حرامو او چې حلاله 1 روپۍ وه نه به په کور کې بیماریانې نه به پریشانیانې وي دې ته ویلی کېږي د حلالو فایده الله ځکه ویلی دي بقیت الله هغه باقي رزق چې پاتې کړی دی الله تعالی تاسو ته د حلالو نه دله درکو خیرون دا غوره دی لکم ستاسو دپاره ای زما بندګانو جائزه ګټه او حلاله ګټه دا غوره ده یا بقیت الله نه مراد د الله بندگی کول چې باقی پاتې کی وجدا د نیک اعمال چې دي دا باقی پاتې کی دا د انسان سره وفا کوي سورة الکهف کې براشي والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا دا باقی پاتې کېدونکې دا نیک اعمال چې دا د انسان دپاره ډېر غوره دي 1 روپۍ د حلالو دا غوره ده د لکونو کروڑونو اربونو حرامونه صرف دا دنیا خو نه د ورځ د قیامت را روانه ده الله ویله که نه الا یظن اولئک انهم مبعوثون دا حرام خواره دا دوکه بازانه دا دروغجن چې په تجارتونو کې دروغ وایي ټوله د دوی ولې په ورځ د قیامت ایمان نشته دی چې دوی به الله ته ودرېږي مخامخ څه جواب به ورکړي رب العالمین ته الله ځکه وایي چې 1 روپۍ د حلالو دا غوره ده چې ته کور ته راشي او په حلاله دې ګټلې وي ان کنتم مؤمنین که چیرې تاسې خبره منونکې زما شعیب علیه السلام فرمایي خپل قوم ته که ایمان هم په الله وي نو 1 روپۍ د حلالو دا غوره ده د کروڑونو د اربونو د حرامو نه او که زما خبره چیرته منئ تاسو وما انا علیکم بحفیظ او نیم زه په تاسو باندې بحفیظ معنا ساتنه کوونکی ساتونکی بچ کوونکی معنا ما درته صرف دعوت وکړم چې دا حرام دی دا حلال دی اوس زه ستاسو په سر ودرېدی نشم شعیب علیه السلام خپل قوم ته ویله نه نور الله رب العالمین په زړه کې حاضر ناظر ګڼه او ګناه ته مه نږدې کېږه د الله د وجې نه ګناه پرېږده د الله د وجې نه حلال رزق وګټه د الله د وجې نه حرام پرېږده بس په زړه کې د الله محبت د الله عظمت کېنوه بس بیا کامیابي زه خو به همیشه د تاسو سره نه یم وما انا علیکم بحفیظ معنا دا ده ما درته صرف دعوت وکړو دویمه معنا دا ده بحفیظ بچ کوونکی د څه شي چې دا نعمتونه د تاسو نه الله تعالی اخلي ګوره زه نشم بچ کولی ما تاسو ته صرف سبب در وښودو چې نعمت باقی پاتې کیږي نو ګناه مه کوئ نیک اعمال کوئ او چې نعمت در نه الله اخلي نو سبب یې دا دی چې ګناهونه تاسو کوئ چې ګناهونه هم شروع کړل الله به نعمتونه اخلي نعمت به در نه الله اخلي امن به در نه الله اخلي حلال به در نه الله اخلي بچی به در نه الله واخلي خوشحالي به در نه الله واخلي د ګناهونو په وجه نو دوی په جواب کې څه ویله قالو یا شعیب
په ځای د دې چې خبره د شعیب علیه السلام ومني. لکه نن سبا هم داسې خلک دي چې یو عالم ورته خبره کوي، په ځای د دې چې د دې عالم خبره ومني نو دوی په اوتو بوتو باندې سروي، همدې عالم پسې، په دې ملا پسې، په دې تبلیغي پسې دروغو پروپاګانډې وتړي چې دا اوس دته وګوره ځان نه راته هوښیار جوړ کړی دی. دا کومه زمانه ده چې ته دا خبرې کوې؟ ولې موږ په خپله پیسې ګټلې، موږ به د خپلو پیسو کې زموږ خوښه ده که چا له زیات شیز ورکوو، که د چا نه کم اخلو، که چا له کم ورکوو، سود کوو، حرام کوو، نشې تماشې کوو. همدا خبره شعیب علیه السلام ته د هغې قوم هم وکړه. وروسته به نتیجه ګورئ چې څه کیږي. قالو نو دوی ویله یا شعیب ای شعیبه اصلاتک آیا ډیر منځونه تاستا تأمرک امر کوي تا ته خای تا ته، یا صلات نه مراد ستا دین، دا ستا دین تا ته د امر کوي. کم امر؟ ان نترک چې پرېږدو مونږه ما یعبدو آباؤنا، ما یعبدو هغه بوتان، یعبدو چې بندگی کوله آباؤنا پلارانو زمونږه، یا هغه طریقه باندې چې بندگی کوله پلارانو زمونږه. ولی ای شعیب علیہ السلام ستا دین تا ته دا حکم کوي، ستا مونځ تا ته دا حکم کوي چې مونږ به دا طریقې پرېږدو. دا خبره به دوی ورته د استهزا په شکل، ملنډو په شکل کولی. ځان نه دې بزرګ جوړ کړی دی، مونځونه دې شروع کړي دي او راغلی مونږ ته خبرې کوي چې دا کوه او دا مه کوه، مونږ ستا خبره منو. داسې ملنډې کولې شعیب علیه السلام پسې. او اوس په دې زمانه کې نه هو به هم داسې خلک شته چې ته ورته د دین خبره کې نو هغه تا پسې چې څومره وس کېږي در پسې وایي چې دته وګوره ګیره زما وایي و واکې د مولا، ستا زما په کار کې څه کار دی؟ دا خبرې غلطې دی عزیزانو. چا درته د خیر خبره کوله تندی یې ښکلوه، په سر سترګو باندې ورته وایه چې بالکل د الله نه دعا غواړه چې الله ماله توفیق راکړي چې دې سړي ما ته ښې خبرې وکړي چې زه ومنم، او دې سړي ته دعا کوه. تا نه خو په دې څه پیسې هغه نه غواړي، د الله دپاره درته لګیا دی. نو شعیب علیه السلام ته ویله چې ستا مونځه دا ډېر مونځونه چې تا شروع کړي دي دا درته ولې حکم کوي؟ شعیب علیه السلام ډېر مونځګزار سړی و، نو دوی په هغې باندې دا یو ملنډې شانتې وکړلې. او ان نفعل، او یادا چې مونږ وکړو، یعنی مونږ پرېږدو څه شی، ان نفعله چې وکړو فی اموالنا په مالونو خپلو کې ما نشاءو هغه تصرف نشاو چې مونږ یې غواړو په خپله خوښه باندې. ولې مونږ به ستا د خبرې د وجې نه د خپلو بوتانو عبادت پرېږدو؟ دویم ستا د خبرې د وجې نه مونږ به په خپل مال کې په خپل اختیار باندې تصرف پرېږدو؟ چیرې هم دا نشي کېدی، دا خو زموږ مال نه مونږ ګټلی دی. که مونږ پکې دوکه کوو، که مونږ پکې چل ول کوو، ستا زمونږ په مال کې څه کار دی؟ شعیب علیه السلام ته دا خبرې وکړلې. او بیا یې ورته دا وویله انک لانت الحلیم، یقینا ته چې په خپل ګمان کې لانت خامخا ته چې الحلیم ډېر صبرناکي الرشید او ډېر هوښیار یې، یعنې ډېر هوښیار ځان ته وی ته ډېر هوښیار راغلی چې ته مونږ ته دا خبرې کې. نو دا ټولې د دوی خبرې چې وې د استهزا د وجې نه، د ملنډو د وجې نه وې عزیزانو، د خپل پیغمبر دعوت یې ونه منو او پیغمبر ورته ټول د خیر خبرې کړې وې. نو شعیب علیه السلام ورله جواب ورکو. قال یا قوم، وویله شعیب علیه السلام خپل قوم ته، ای زما قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی، خبر را کئی ما تا تاسو فکر وکی تاسو لک سوچ وکی. ان کنت علی بینة کچیر یمز علی بینة پواضح دلیل پخکار برهان باندې، من رب او دغه دلیل ما سره زما د رب د طرفه وي. یو دا دی چې د الله د طرفه ما سره ښکاره دلیل دی چې زه د الله پیغمبر یم او تاسو ته دعوت کومه. ورزقنی او رزق راکړی وي ما ته الله تعالی منه د خپل طرفه رزقا حسنا، ښایسته رزق چې هغه نبوت او پیغمبري ده. ښایسته رزق نه مراد نعمتونه الله راکړي، ښایسته رزق نه مراد اسلام الله تعالی راکړی چې مال الله دا راکړی وي ښکاره دلیل او دا ډېر نعمتونه. نو ولې زه به د الله د احکامو خلاف کوم ستاسو د وجې نه؟ چې مطلب دا و دوی ورته وویله چې ته دا امرونه موږ ته مه کوه، چې نیک اعمال کوئ
د الله بندگی کوئ او په ټول کې تاسو پورواله کې دا خبرې موږ ته مه کوه. نو شعیب علیه السلام ورته ویل ما سره دلیل دی او چې ما سره دلیل وي او الله په ما دومره نعمتونه کړي دي نو زه ستاسو د وجې نه دا دین پرېږدم؟ دا امپاسبل ناممکن ده. داسې چېرته هم زه نه کوم. د الله د نعمت مقابله په کفر او په ناشکرۍ سره نه کوم بلکې د الله د نعمت شکر به ادا کوم. دا به تاسو ته در رسوم. عزیزانو د آیات کې اشاره ده مونږ او تاسو پښتانه دا رزق صرف د پیسو ته وایو چې پیسې نو دا رزق دی. نه، رزق د الله د طرفه ورکړه چې هر څه شی وي. روغ صحت دا غټ رزق دی چې الله یې چاله ورکړي. د سترګو دا لیدل دا رزق دی الله تعالی درکړی. د غوږونو اورېدل دا رزق دی الله تعالی درکړی. ډېر انسانان دي ړانده دي، ډېر انسانان دي کاڼه دي او ته کوڼ نه، ډېر انسانان دي شلین دي او ته په لاسونو باندې شل نه، ډېر انسانان دي ګوډین دي ته په خپو باندې سي، ډېر انسانان دي ژبې کار نه کوي خبرې کولی نه شي او ستا ژبه کار کوي خبرې کولی شي، دماغ کار نه کوي لیونی وي ته روغ او جوړې، کورونه نشته دی د ډېرو انسانانو تعالی الله کور درکړی، کاروبار یې درکړی دی، اسلام یې درکړی، ایمان یې درکړی دی، روغ صحت یې درکړی دی. دا ټول رزقونه د الله تعالی دي. خو بعضې انسانان صرف د پیسو ته رزق وي چې روپۍ ورسره نه وي ما سره هېڅ هم نشته. نه ګوره هیڅ کله ګوره د ناشکرۍ کلمات ونه وي. ډېر خلک دي د پیسو نه مالامال وي خو الله په داسې مرضونو مبتلا کړي وي چې هیڅ خیر یې ونه لیدو. داسې ټینشنونه داسې پریشانیانو باندې په داسې مال څه. نو رزق دې ټولو ته ویلی کېږي الحمدلله ووایي چې په کوم حالت باندې یې. نو شعیب علیه السلام هم وویله ورزقنی او راکړی وی ماته الله تعالی منه د خپل طرفه رزقا حسنا رزق ښایسته. د رزق ښایسته نه مراد وحید او پیغمبري ده او نعمتونه دي، یا مراد د رزقا حسنا نه حلال رزق دی چې الله ماته راکړی. نو زه به چېرته هم د الله خلاف نه کوم. وما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم. د دې دا معنا ده چې وما اريد زه نه غواړم ان اخالفکم چې مخالفت وکړم ستاسو الی ما او راشم هغه کار ته انهاکم چې منع کوم تاسو د هغې نه. نو دا ماله جایز نه دي چې د کم کار نه تاسو منع کوم او واپس زه هغې ته راتګ وکړم. داسې زه نه کوم چې زه تاسو ته ویم چې په ټول کې نقصان مه کوئ او په خپله بیا همغه شانې کوم. دا د یو داعي د یو مسلمان د یو مبلغ د یو عالم کار نه دی. پښتانه وایي بل ته مسلې کې او خپله پې حملې کې. پیغمبرانو به داسې نه کول، بل ته به هم حکم کو په خپله به هم د الله خبره منله. او نن سبا اکثره خلک داسې وي بل ته خبرې کوي او خپله د ګناه تر ټینګې نه وي. داسې نه دی پکاره. دې وجې نه په حدیث کې راځي په ورځ د قیامت به بعضې انسانان الله رب العالمین په جهنم کې واچوي او په جهنم کې به په دې خپلو کلمو باندې داسې تاویږي. دا به داسې خلک وي چې خلکو ته به دعوتونه کول چې ګناه مه کوئ نیک اعمال کوئ. په دې جهنم کې جهنمیان به ورته وایي چې تا فلانې مولوي صاحب نه یې، فلانې تبلیغي صاحب نه یې، فلانې شیخ صاحب نه یې، فلانې مفتی صاحب نه یې چې تا خو به موږ ته د نیکو اعمالو حکم کوو. وایي همغه یم خو ما به تاسو ته حکم کوو په خپله به مې پې عمل نه کوو. بدعمله ملا، بدعمله عامل عالم د دې ګوره ډېره سخته سزا ده. نو پیغمبرانو به داسې نه کول، خپله به اول عمل کو نورو ته به دعوت کوم. ان اريد الا الاصلاح زه نه غواړم مګر الاصلاح اصلاح کول ستاسو چې تاسو صحیح شئ. زما مقصد هم په زړه کې دا دی چې تاسو په صحیح لاره روان شئ. ما استطعتو تر څو چې زه طاقت لرم زه به همدغسې کوم دعوت به کوم. وما توفیقی نه دی مدد زما او نه دی توفیق زما الا بالله مگر په الله تعالی باندې. دا زه چې ستاسو اصلاح کوم او تاسو ته دعوت کوم تاسو ته ښه لاره ښایم مدد د الله تعالی نه غواړم زه چې تاسو صحیح شئ. دعاګانې هم درله غواړم. علیه خاص په همدغه الله تعالی باندې توکلتو ما ځان سپارلی دی توکل کومه. و الیه او خاص دغه الله تعالی ته انیب ورګرځم زه رجوع کوم زه هم دغه الله تعالی ته. په ټولو تکالیفو کې زه الله ته رجوع کوم تاسو نه سم نه غواړم.
یا مراد د دین دا دی چې آخرت کې به الله له ورځم، نو ځکه زه نیک عمل کوم. نیک عمل چې کوم په دې نیت یې کوه چې زه د الله سره مخامخ کېږم. 50 باطنه مه کوه چې ما تا سره دا کړي دي، او ریام مه کوه چې خلک دې زما تعریفونه وکړي. نه، د الله رب العالمین د وجې نه هر یو نیک عمل چې کوې د الله د وجې نه کوه. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. په دې آیات کې الله رب العالمین ویره ورکوي د دنیا. که زما خبرم ونه منله، ګوره د قوم د نوح علیه السلام چې څنګه تباه شو واقعی په دې صورت کې بیان شوه. په اوبو کې الله تعالی ډوب کړل. قوم د هود علیه السلام چې څنګه تباه شو، قوم د صالح علیه السلام چې څنګه تباه شو، چې هواګانې ور باندې راغلې او راویستل، چغې د اسمان ور باندې راغلل او تباه او برباد شو. داسې عذابونه به ګوره په تاسو هم راشي که چیرې تاسو د پیغمبر خلاف وکړو. زما خبره مو نه منله. شعیب علیه السلام خپل قوم ته ویله، او موږ د پاره هم پکې درس دی، که موږ هم د خپل پیغمبر په نقش قدم لا نړلو نو دا عذابونه ګوره د الله تعالی ډیر نږدې دي ټولو ظالمانو ته. الله فرمایي ویا قوم، ای زما قوم. شعیب علیه السلام خپل قوم ته وی لا یجرمنکم، سبب دی جوړ نشي تاسو لرا شقاقی دشمنی زما. ای زما په دشمنی کې دومره حد ته مه ورځئ، ګوره دومره خلاف مه کوئ چې د عذاب مستحق شئ. یا لا یجرمنکم، حاصل دی نکړي تاسې ته شقاقی دشمنی زما، ان یصیبکم چې ورسیږي تاسې ته عذاب مثل ما اصابا، په شان ته د هغه عذاب چې رسېدلی و قوم د نوح علیه السلام ته، چې د اسمان نه بارانونه شو، په ځمکه سیلابونه شو، لاړ تباه او برباد شو، په اوبو کې ډوب شو. او قوم هود، یا قوم د هود علیه السلام چې تیزې هواګانې ور باندې راغلې، سیلی وی او تیز سپیرې سپیرې هواګانې وی عقیم چې هیڅ خیر پکې نه او تباه او برباد شو. او قوم صالح، یا قوم د صالح علیه السلام چې چغه د اسمان نه ور باندې راغله، تندر د اسمان ور باندې را پریوتو. د دې آیت مطلب چې صحیح پې پوه شئ، زمونږ پښتانه ډېر داسې وایي یاره که د پلانې مولا ما جنت ته بوځي که نه او د جهنم نه د ده په خبرو بچ کېږم نو اومه وله خبره نه منم. دې ته ویلی کېږي په دشمنۍ کې د حد نه تېرېدل. هلکه تا سره څه د کلیو د پټي او د پولې لانجه ده چې ته وایې چې بس چې جهنم لمپې ځمه، اوم د ده دا خبره دا ما ته د منلو نه ده چې جهنم نه پې بچ کېږم، اوم ما ته د خبره د منلو نه ده چې جنت ته پې ځمه، اوم وله خبره نه منم. بعض اکثره خلک داسې وایي. نو شعیب علیه السلام ورته ویله چې زما په دشمنۍ کې دومره مه ورځئ چې حق پرېږدئ، نه داسې مه کوئ. او که داسې مو وکړل نو ګوره د الله عذاب ته به ټینګ شئ، د الله عذابونه به در باندې راځي. اشاره د دې خبرې ته چې د حق دشمنی مه کوئ، د قرآن سره دشمنی مه کوئ، د رسول الله د حدیثو سره دشمنی دا مه کوئ. وما قوم لوط منکم ببعید، او نه دی قوم د لوط علیه السلام منکم ستاسو نه ای عربو ببعید ډېر لرې درنه نه دی. ډېر لرې معنا دا ده چې نږدې وخت کې هلاک شوي دي، او دویم دا ده چې ځای هم نږدې دی، ورشئ دغه کلی اوس هم شته دی. او دا مونږ ته هم خطاب دی امت د نبی علیه السلام ته چې ګوره دا عذابونه لرې نه دي. ګوره الله رب العالمین ته عذابونه ډېر اسان دي. نه امید دغه کېږئ ډېر مه بې پروا کېږئ مه، کنې الله به په تاسو باندې عذابونه راولېږي. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، بیا ترغیب ورکوي شعیب علیه السلام خپل قوم ته چې واستغفروا ربکم، بخنه وغواړئ د خپل رب نه د تېره شو ګناهونو، ثم توبوا الیه، بیا رجوع کوئ الله تعالی ته په توبو ایستلو سره. الیه الله تعالی ته مستقبل کې توبه وباسئ د مستقبل د ګناهونو نه چې الله آینده کې به زه ګناهونه نه کوم. استغفار ویلی کېږي تیر شوو ګناهونو معافي غوښتل، توبه ویلی کېږي د راتلونکو ګناهونو نه د ځان بچ ساتلو وعده کول د الله سره، زه به داسې نه کوم. یا استغفار په خوله باندې توبه ویستل، توبه په زړه کې عزم کول چې زه به بیا دا ګناه نه کوم.
او استغفار او توبه وستل دا سبب د رحمت د الله تعالی دی، سبب د محبت د الله دی. الله بدر سره مینه وکي، الله رب العالمین بدر باندې رحمتونه را نازل کی. الله فرمای کنا ان ربی، شعیب علیہ السلام خپل قوم ته ویلا یقینا رب زما چې دی رحیم ډیر مهربان دی، ودود ډیر محبت والا دی، مینه کوونکی دی. چې استغفار او توبه دی ویستل رب العالمین ته، نو الله بدر باندې رحمتونه را نازل کی او د الله په محبوب بندگانو کې براشي. الله بدر سره مینه کوي. توبه ډیرې وباسئ که غواړئ چې د الله د محبوبینو کې راشي، الله ته په پسند مخلوق کې راشي، نو ډیر استغفر الله و اتوب الیه د خپلو ګناهونو توبه رب العالمین ته وباسئ. قالوا يا شعيب وما نفقه كثيرا مما تقولون. په دې آیات کې قوم د شعیب علیه السلام بیا د شعیب علیه السلام دعوت رد کو چې مونږ ستا دا دعوت منلو ته تیار نه یو، او ډیره سخت بېدبي وکړله په 4 طریقو سره. په دې آیات کې 4 طریقې. اوله طریقه دا وه، قالو دوی ټول ورته ویله یا شعیب، ای شعیبه ما نفقه کثیرا مما تقولو، ما نفقه مونږ نه پوهیږو کثیرا په ډیرو مما د هغه خبرونه تقولو چې ته یې وایې. دا ته چې کومې خبرې کوې دا خو مونږ اړو اورېدلي نه دي او مونږ پې پوهیږو نه. دا هم د استهزا او د ملنډو د وجې نه ویله. حالانکه د شعیب علیه السلام په ژبه پوهېدل، په خبرو یې ښه صحیح پوهېدل، بس مونږ پې نه پوهېږو، زمونږ دماغ پې کار نه کوي. اوس هم بعضې خلک داسې وایي چې د عقیدې خبره ورته کوي، د توحید خبره ورته کوي، یاره بس زما دماغ پې کار نه کوي. او چې د خوبونو او قصې خبرې ورته کوي بیا ډېر غوږ یې ورته ایښوي. دویمه بېادبي دا وه وانا لنراک فینا ضعیفا. شعیب علیه السلام چې کومې خبرې ورته کولې په دې موږ نه پوهېږو. شعیب علیه السلام ورته کومې خبرې کړې وې؟ مخکې آیتونو کې ذکر شو چې صرف د الله بندگی کوئ، الله سره شریکان مه جوړوئ. او دویمه خبره ورته دا کړې وه چې په وزن او په تول کې نقصان مه کوئ، د چا حق مه خورئ. وایي په دې موږ نه پوهېږو. دویمه بېادبي دا وه چې شعیب علیه السلام ته یې ویله وانا لنراک فینا ضعیفا، یقینا مونږ وینو تا لره فینا زمونږ په دې ډله کې، په خپل منځ کې تا وینو ضعیفا کمزورې. ضعیفا کمزورې ته کمزورې چې ورته ویله د څه د وجې نه؟ د دې وجې نه چې ته یوازې حتی ستا خپلوان هم ستا ملګري نه دي، ملګري دي نشته دی. بله بېادبي دا وه، دا یې ورته صفا وویله ولولا رهتک، ای شعیبه که چیرې نه وې دا خپلوان ستا او خاندان ستا، لرجمناک، نو خامخا سنګسار کړی به وې ته مونږه، په کاڼو به ویشتی وې ته مونږه. ستا خپلوان دي او ټول زمونږ سره په کوپر کې شریک دي، زمونږ ملګري دي، یاران هم دي، دوستان هم دي، په عقیده کې مشرکان دي، بس چې د دوی لحاظ نه وی که نه ته به هم په کاڼو ویشتی وې. لرجمناک، په کاڼو به هم ویشتی وې. داسې بېادبه خلک خپل پیغمبر ته داسې خبرې کول. او لرجمناک یوه ترجمه دا هم د مفسرینو لیکلې ده، امام ابن کثیر رحمه الله هغه را نقل کړې ده چې لرجمناک معنا لسببناک، موږ به ډېرې کنځلې تا ته کړې، خو دا قوم دی د دې په وجه بچي. څلورمه بېادبي ده وما انت علینا بعزیزا، او نه یې ته علینا په موږ باندې بعزیز څه عزتمنده، هېڅ عزت ستا زموږ په زړونو کې نشته چې هغه عزت مانع شي د څه شي نه، د رجم کولو نه، هېڅ فوقیت نه لري. پښتو کې چې موږ ویو هېڅ څه شی هم نه یې ته چې ستاسو څو قدر او خیال وساتي، بس د دې قوم د وجې نه موږ نه بچي. شعیب علیه السلام ورته ویله په جواب کې، قال یا قومي، اویله شعیب علیه السلام ای زما قومه، ډیر کمزوري خلک ای تاسو چې د الله لحاظ نه ساتئ او زما د قوم د وجې نه ما ته ضرر نشئ را رسولی او د هغوی نه یریږئ او د الله تعالی نه یریږئ. ارهتي اعز علیکم، آیا خپلوان زما اعز علیکم ډیر عزتمند دی علیکم په تاسو باندې من الله د الله تعالی نه، ولی دومره بېادبه شوئ تاسو چې زما د قوم عزت ستاسو په زړونو کې شته او د رب العالمین چا چې تاسو پیدا کړي یئ. دا ځمکې درله ذلوله نرمه ګرځولې ده، اسمان یې در باندې چت را ګرځولی دی، بارانونه در باندې را وروي، نعمتونه یې درله درکړي دي،
د هغه عزت ستاسو په زړونو کې نشته او د ما د قوم د هغه عزت هم په زړونو کې شته. باطل پرست خلک د مخلوق لحاظ کوي، د خالق نه کوي. یره مونږ ډیر زیات یو، د الله خبره نه مني. بس دا زمونږ د خلق دا ډیر خلق دي، د ډیروالی ته ګوري. شعیب علیہ السلام ورته ویل واتخذتموهم سخریا، ګرځولې د تاسو هو الله تعالی لرا وراءکم شاته د شاګانو نه ظهریا شاته غرزولې شوی. نعوذ بالله، یعنی الله او د الله دینم شاته کړی، معنا د الله په حکم باندې عمل نه کوي، هیڅ پروا نه ساتي. پښتو کې موږ د سویو چې هغه څه شی دی هغه ما شاته غرزولې، زه ته اړو ګورم هم نه، زه پروام نه ساتم. الله نعوذ بالله تاسو شاته کړی دی، معنا تاسو یې پروا نه ساتئ. ان ربي یقینا رب زما چې دی بما تعملون په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ محیط راګیرونکی، نو جزا به درکړي تاسو ته د ټولو اعمالو. په دې کې تهدید دی او ویره ده چې د الله عذاب ته بس ټینګ شئ. ویا قوم ای زما قوم، او شعیب علیہ السلام براءت کوي، بیزاری کوي د خپل قوم نه چې تاسو نه صحیح کیږئ، بس زما براءت او زه د تاسو نه جدا یم. یا قوم ای زما قوم اعملوا، کار کوي تاسو، عمل کوي تاسو، علی مکانتکم په ځای خپل باندې. څه مطلب؟ په خپل حالت چې په کم شرک کې اخته وئ او دغه رنګې په وزن کې تاسو نقصانونه کوئ، په دې خپل حال کې تاسو باقی پاتې شئ، کوئ دا کارونه. یا علی مکانتکم په خپله طریقه. انی عامل، زهم عمل کون کې مذهب دعوت کوم توحید طرف ته، رد بکوم په ګناهونو باندې. خو یاد وساتئ د دې معنا دا نه چې بس تاسو ته اجازه ده، نه. وروسته ورپسې وایي سوف تعلمون، زر دی چې تاسو به پوه شئ. من سوف تعلمون، یا دادا سوف تعلمون، زر دی چې او به پیژنئ تاسو یا پوی به شئ من په هغه چا باندې یأتیه چې راځي هغه ته عذاب، عذاب په چا به عذاب راځي، څوک به رسوا کړي، څنګه عذاب به وي، یخزیه چې رسوا کوي هغه لره، او و به پیژنئ من هغه څوک هو کاذبون چې هغه دروغجن دی. هغه څوک به مو پیژنئ چې دروغجن دی، او هغه څوک به مو پیژنئ چې په چا باندې عذاب را روان دی. دې کې تهدید دمکی وه د شعیب علیہ السلام نه خپل قوم ته. نو څه چل وکئ؟ ورتقبو، انتظار وکئ تاسو. د څه شي انتظار؟ انتظار د عاقبت د ګناهونو خپلو، انجام د ګناهونو خپلو. ګورئ چې عذاب در باندې را روان دی. انی معکم رقیب، زه هم د تاسو سره انتظار کوونکی یم. زه هم انتظار کومه د څه شي؟ رقیب، زه انتظار کومه د خپلو نیکو اعمالو د بدلې، او انتظار کوم چې عذاب به په تاسو باندې راځي. نو څه چلو شو؟ ولما جاء امرنا، هر کله چې راغې فیصله د عذاب زمونږه او امر زمونږه راغې، حکم زمونږه، نجینا شعیبا، نو مونږه نجات ورکو، بچم کړل شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والذین آمنوا معه، او هغه کسان چې ایمان راوړی وو معه د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سره. دا مو بچ کړل برحمت، په سبب د رحمت مننا د خپل طرفه. ګورئ ایمان چې دی د دې په وجه د الله د عذاب نه انسانان بچ کیږي، د اسلام په وجه بچ کیږي، د نیکو اعمالو په وجه باندې بچ کیږي، د پیغمبر په ملګرتوب باندې انسان د الله د عذاب نه بچ کیږي. او عذاب نه چې الله بچ کی دا د الله رحم دی په چا باندې؟ په خپلو بندگانو باندې. آیات کې اشاره ده چې الله نجات ورکو شعیب علیہ السلام ته او دغه قوم مؤمنانو ته، نور ټول هلاک کړل. هغه نور هلاک څنګه شو؟ هغه الله تعالی ذکر کړي. ګورئ ورته واخذت الذين ظلموا، او ونیولها کسانو لرا ظلموا چې ظالمان دي، الصیحة یوه چغه د اسمان پرې راغله، یوه تندر د اسمان پرې راغی، فاصبحوا، نو وګرځېدل فی دیارهم په کورونو خپلو کې، جاثمین، پړمخ پراته په زنګونونو باندې، وچ کلک شوي وو، مړه پړه پراته وو، جاثمین. په دې آیت کې الله ذکر کړ چې الله پې چغه راولېږله. په نور آیتونو کې الله ذکر کړي دي چې
په دوی باندې بره د اسمان نه پې عذاب راغی، عذاب یوم الذله. د هغې وجه اصل کې دا ده، په سوره اعراف کې ذکر شوي چې په دوی زلزله راغله. هغې وجه دا و په سوره اعراف کې د شعیب علیه السلام قومینو شعیب علیه السلام ته ویل لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، موږ به دې د کلي نه وباسو. نو هغې سره مناسب دا و چې الله پې داسې عذاب راوستو چې کلی پې وخوځېدو، زلزله او جټکه د ځمکې پې راله، په خپله په هغه کلي کې طاقت ختم شو. دویم دلته په دې صورت کې د شعیب علیه السلام سره بېادبي کوله، نیغې نیغې خبرې کولې، شور یې شروع کو چې موږ ستا خبرې نه منو، ته خو داسې یې او داسې او ستا دین نه منو. نو دغه چغو عذاب ول الله د چغو په شکل ورکړه، اسمان نه پې یوه چغه راغله، الله تعالی هغه تباه کړه. په شعرا کې چې راغلی دي چې عذاب یوم الذله د وریځو په شکل د سوري په شکل په عذاب راغی، هغه وجه دا و چې دوی مطالبه وکړه چې فاسقط علینا کسفا من السماء، یوه ټوکړه د اسمان نه په موږ راولېږه. نو فاخذهم عذاب یوم الذله، نو دغه شانتې سوری پې راغی، د دوی خیال و چې سوری و او هغه عذاب و، د وریځو نه یو سوری یو چترۍ په شکل باندې الله پې هغه عذاب راولېږو. دا ټول د خپل وخت سره مناسب عذابونه پې الله تعالی راولېږل. کأن لم یغنوا فیها، داسې تباه شول کأن لم یغنوا، گویا کې چې نه اوسېدلې، فیها په دغه کورونو کې، بالکل نام و نشان ختم شو. الا بعدا لمدینا، الله رب العالمین فرمایي هلاکت دې د مدین والاو د پاره، کما بعدت لکه څنګه چې هلاک شوي وو ثمود سمودیانا، لکه څنګه چې سمودیان تباه شوي وو داسې دوی هم هلاک شو. الله تعالی صرف سمودیان په تشبیه کې ذکر کړه، وجه دا وه چې په سمودیانو باندې هم داسې چغه د اسمان او د ځمکې دا جړق ور باندې راغلی و، نو دوی هم الله تعالی داسې تباه او برباد کړل. خلاصه د شعیب علیه السلام د دې واقعې مونږ ته پکې درس هغه دا دی چې د پیغمبر خبره منل دا سبب د نجات دی. قرآن لټیم ورکول، د الله خبرې اوریدل، د الله رب العالمین کتاب باندې ځان پویول دا سبب د نجات دی. او په طول او پیمانه کې پورواله کول چې بل څه ورکې خپل حق پورا ورکوه، د چا حق مخوره، دوکې مکوه، چل مکوه، حیلې مکوه، دا سبب د نجات دی. او که داسې د وکړل نو دا عذابونه به در باندې راځي، لکه څنګه چې د شعیب علیه السلام په قوم باندې راغلی و. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق، مینه او محبت د الله د کتاب سره پیدا کی، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راوړي دین باندې پورا عمل کوونکي جوړ کی. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.